السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. مونږ په دې درس کې هم یو څو صفتونه مې یو ځای کړي دي چې تاسو لپاره یې تشریح کوم. امید لرم چې ورباندې پوه شئ. صفت څه دی؟ صفت خو مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې صفت د یو شي د صفت لپاره استعمالیږي، چې مونږ او تاسو په پښتو کې هم صفت لرو. هره ژبه کې صفت موجود دی. غواړي چې د یو شي صفت وکړي، وایي چې مثلا دا شی ډېر ښایسته دی، ډېر ښکلی دی، داسې دی، هغسې دی. د هغه صفت لپاره مونږ دا یو کلمه استعمالولی شو، خو لیکن همیشه د صفت د کلمې څخه مخکې ادغ راځي. په فرانسوي ژبه کې همیشه د صفت کلمه چې مونږ کله استعمالوو هغې نه مخکې همیشه ادغ کلمه راوړو. مثال په توګه ووایه چې هغه کس ډېر ښکلی دی. il est beau معنا هغه ښکلی دی. beau صفت شو، ادغ چې il est کلمه ادغ شو، صحیح شو. داسې مونږ صفت استعمالولی شو. دلته مې هم یو څو صفتونه یو ځای کړي دي. راځئ چې درس شروع کړو. passion 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 معنا مریض. پاسیون معنا مریض. نارینه لپاره دا وړه قوسونه کې چې او لیکل شوی دا د فیمینین لپاره استعمالیږي. هر کله چې غواړو چې مثلا مخاطب فیمینین وي باید او هم ورسره یو ځای کېږي، لکه پاسیونت. پاسیون مریض مسکولان لپاره، پاسیونت فیمینین لپاره. پاتریوتیک 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 معنا هیوادپال، وطن دوست، وطن پرست. پاتریوتیک. غوز 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 معنا ګلابي. غوز ګلابي، او یو قسم او ګلاب ګل ته هم وایي چې غوز. په انګلیش کې ورته روز ورته وایي، دوی ورته غوز وایي. غوز ګلابي ته هم وایي او ګلاب ته هم وایي. استوپید 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 اصلا دا یو دغه کلمه ده، بدتمیز، احمق. دې شیانو لپاره موږ استعمالوو. صحیح شو. استوپید په انګلیش کې ورته سټوپید ورته وایي، په دوی ورته استوپید معنا بدتمیز، احمق. وی 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 معنا زوړ، خو ښځې لپاره استعمالیږي. وی معنا زوړ، ښځې لپاره. پریسي 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 معنا فشار لاندې. په چټکۍ کې دوه معناوې لري. څه شو؟ مثلا یو کس ته ډېر وارخطا دی، وایي چې مثلا زه وخت نه لرم، je suis pressé معنا زه فشار لاندې یم، یعنې د وخت فشار لاندې یم، وخت نه لرم، په چټکۍ کې یم. کوراژو 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 زړور، شجاع، بهادر. کوراژو زړور. دوغې 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 معنا د سرو زرو. دوغې معنا د سرو زرو. یو شی چې د سرو زرو څخه جوړ شوی وي چې دا د سرو زرو دی، ورته وایي چې دوغې. افخیي 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 معنا ویرېدلی. افخیي معنا ویرېدلی. انکې 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 معنا پریشان، اندېښمن. انکې انکې معنا پریشان، اندېښمن. فراژیل 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 معنا نازک. یو شی چې ډېر نازک وي هغې لپاره چې استعمالوي؟ فراژیل. لارژ 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 معنا یو شی پراخ. پراخ لپاره چې استعمالوي؟ لارژ. آژې 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 معنا قدیمي، زوړ، عمر خوړلی. یو شی چې مثلا ډېر عمر خوړلی یعنې قدیمي وي، زوړ وي، هغې لپاره آژې استعمالوي. امیکال 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 دوستانه. ارژنټي 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 د سپینو زرو. یو شی چې د سپینو زرو څخه جوړ شوی وي یعنې سلور وي هغه ته چې وایي؟ ارژنټي. ارژنټي د سلورو یعنې د نقرې نه چې جوړ شوی هغې لپاره ارژنټي. دا واړه او چې په قوس کې لیکل شوی دا فیمینین لپاره راځي. کنفیون 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 معنا اعتماد، باور، ډاډ. بیزار 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 معنا عجیب. یو شی چې مثلا یو انسان دی، یو کس دی ډېر عجیب غوندې دی، یو شی ډېر عجیب او غریب غوندې درته معلومیږي، وایي چې والا دا څه عجیب غوندې شی دی، دا څه دغه دی، هغې لپاره بیزار استعمالوي.
شیخ معنا ګران، شیخ معنا ګران، شیخ معنا ګران، شیخ معنا ګران، قیمت د ټولو لپاره استعمالیږي. اوغاژو، 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 اوغاژو معنا طوفاني. پغسو، 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 پغسو معنا تنبل، لړ، سوز او کس چې ډېر سوست وي تنبل وي. دا زموږ نننی درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ او که چېرې کوم مشکل لرئ، کوم سوال لرئ، کوم پوښتنه لرئ، تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ووایئ. زه په راتلونکي ویډیو کې به ستاسو دا ځواب درکړم. که چېرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي او چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله چې موږ یو ویډیو شروع کړو تاسو ته ورسیږي. سبسکرایب سره بل آیکن باندې یعنې زنګ په علامه هم کلیک کړئ چې او آل په نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ چې کله موږ ویډیو شروع کړو تاسو ته یو نوټیفیکیشن راسي او تاسو خبر شئ او ویډیو څخه استفاده